ستونزه دې حل کړه. پر لټۍ د برلاسۍ او په لږ وخت کې د ډیر کار کولو 21 غوره لارې. د کتاب لیکوال براین ټریسي او د کتاب ژباړن ګلاب بهار. ولسم څپرکی. لومړی مو ستونزمنه چاره ترسره کړئ. څومره مو چې عمر زیاتیږي هماغومره ډاډمن کیږئ، ځکه چې دا بهیر د انسانانو ترمنځ د تجربې توپیر، د ځواکمن او کمزور انسان ترمنځ توپیر او همدارنګه د لوی او کوچني انسان ترمنځ توپیر او یا دا چې کوټلي او نه ماتېدونکې اراده معلومولی شي. له دوه لارو بله لاره نه لرئ، یا مرګ یا بریالیتوب. باکستون. په ټنبلۍ باندې د بری کېدو یوه غوره لاره دا ده چې لومړی د هغو کارونو په سختو او ستونزمنو لارو چارو باندې لاس پورې کړئ چې تاسې یې باید ترسره کړئ. دا هغه ستونزه ده چې ښایي تاسو یې حل کړئ. یعنې دا کار د ځان مدیریت ستونزمن او په ورته مهال کې خورا مهم مهارت دی. د دې لپاره چې دغه عادت خپل کړئ او وده ورکړئ نو باید لاندې پړاوونه یو پر بل پسې عملي کړئ. د ورځې په پای کې د راتلونکې ورځې او د اونۍ په پای کې د راتلونکې اونۍ لپاره د ټولو هغو کارونو لیست جوړ کړئ چې په دغه دوران کې سرته رسوئ. دا لیست د الف ب پ ت س له تګلارې نه په استفادې سره او همدارنګه د 80% له مخې تیر کړئ او لازم بدلونونه پکې راولئ. د چارو او دندو له منځه د الف کارونه چې غوره او خورا مهم دي انتخاب کړئ او هغه کار چې ترسره کول یا نه ترسره کول ستاسې په ژوند کې ژورې اغیزې کوي په نښه کړئ. د کار ټول وسایل او توکي د سبا لپاره تیار کړئ څو د سبا ورځې کار په اسانۍ سره پیل کړئ. ترسره کیدونکی کار مو په مکمله توګه مشخص کړئ، یعنی کوم کار چې خورا مهم وي هغه لومړی او کوم چې لږ مهم وي هغه ورپسې ترسره کړئ. د ځان لپاره منظم ډیسپلین جوړول چې څه وخت خوب ته لاړ شم، څه وخت راپاڅېږم او څه وخت کار پیل کړم. تر 21 ورځو پورې په همدې توګه خپل کار ته دوام ورکړئ او د ټولو د مخه مهم کار سرته ورسوئ. د پورته فردي انضباط پر مټ کولی شئ له یوې میاشتې نه په کمه موده کې د خپل کار اندازه دوچنده کړئ. په ستونزمنو چارو سره د ورځې پیل د مهمو چارو برخلاف ده چې ډیری خلک یې ترسره کوي. د دې عادت په خپلولو سره تاسې کولی شئ چې په چارو کې د ټنبلۍ ټول قابونه مات کړئ او خپل راتلونکی تر خپل کنټرول لاندې راولئ. د ورځې پیل چې په ستونزمن کار سره وشي نو دا به تاسې ته یو غوره او قوي پیل وي، ځکه دا کار د دې باعث کیږي څو له دې وروسته د چارو په ترسره کولو کې پوره ځواک ولرئ. کله چې په هغو ورځو کې خپلې مهمې چارې له وقفې او ځنډ پرته پیلوئ نو د نورو ورځو په پرتله به د اوچتو ظرفیتونو احساس کوئ او داسې به انګیرئ چې اغیزمن یاست او په ځان به تر پخوا زیات کنټرول ولرئ. عملی تمرین. خپل ځان مو ځانګړی داسې تصور کړئ چې تل د پرمختګ په حالت کې یاستئ او تل دا تمرین وکړئ چې د خپلو ظرفیتونو د لوړولو لپاره لیاقت او په چارو کې برلاسي خپل عادت وګرځوئ. تر هغې ادامه ورکړئ تر څو په راتلونکي کې دا عادت په اتوماتیک ډول او په خورا سادګۍ سره نوموړی طرزالعملونه اجرا کړی شئ. یوازې د نن لپاره مه اندېښمن کیږئ، ځکه دا کار به مو د دې باعث شي چې د تل لپاره به بدلون ونه کړئ. که چیرې دغه درته ښه نظر ښکاري نو همدا نن یې عملي کړه. همدا نن ځان ته وګوره او دا حس کړه چې هر څه عملي کوم، یعنی یو پلان ترتیبوم او ورځ به په خورا سوزمن کار پیلوم. هغه اغیزه چې دغه روش به یې ستاسې پر ژوند پرې باسي، تاسې به د دې کار د پایلې په اړه حیران پاتې شئ. مننه، ښې چارې.